بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن دوشنبه د 1445 کال د ذوالحجې میاشتې 18مه چې د 1403 کال د چنګاښ له 4مې او د 2024 کال د جون له 24مې نیټې سره سمون خوري. د دې مهال کورنیو او بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. په سر کې هم د خبرونو سرټکي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال وایي اسلامي امارت هڅه کوي څو د هیواد ټولو برخو ته په عادلانه توګه خدمات ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر څرګندونو ته د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت هرکلی. په کندهار کې ویجاړ شوي ښوونځي بیا رغول کیږي. په پکتیا کې ګڼ شمېر وسلې او نظامي وسایل ونیول. او په غزه کې تازه د اسرائیلو بمباریو کې 8 تنه فلسطینیان شهیدان شوي دي. دا هم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا اداري مرستیال وایي اسلامي امارت هڅه کوي څو د هیواد ټولو برخو ته په عادلانه توګه خدمات ورسوي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د جوزجان ولایت له مسؤلینو او علماو سره په لیدنه کې ویلي چې اسلامي امارت د هیوادوالو د ستونزو حل لپاره جدي هڅې کوي. مولوي عبدالسلام حنفي د یادو علماو او مسؤلینو ستونزې او غوښتنې اوریدلې او زیاته کړې ده چې اسلامي امارت هڅه کوي څو د هیواد ټولو برخو ته په عادلانه توګه خدمات ورسوي. بل پلو بیا د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د بیلابیلو ولایتونو له یو شمېر قومي مشرانو، علماو کرامو، مجاهدینو او د امارتي ادارو له مسؤلینو سره په لیدنه کې ویلي چې د اسلامي امارت تکیه پر ملت ده او د حکومت د پرمختګونو سبب د خلکو لخوا اسلامي نظام ته لاس ورکول دي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال امارتي ادارې ولس ته د خدمت وړاندې کولو په برخه کې مسؤل بللې او په وینا چې د حکومتي بنسټونو د خدماتو د وړاندې کولو لړۍ بلا غوره او پراخه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر څرګندونو ته د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت هرکلی. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی راوف له هغو څرګندونو هرکلی کړی چې د افغانستان اسلامي امارت سره د لا زیاتو باثباته، دوامداره او رښتینو خبرو اترو ملاتړ کړی. دغه وزارت زیاتوي اسلامي امارت تل ټینګار کړی چې د یو مسؤل حکومت په توګه چمتو دی څو د ګډو مسایلو په اړه له ټولو اړخونو سره هر اړخیزې او پایلې لرونکي خبرې اترې وکړي. په همدې حال کې افغان حکومت افغانستان کې د اشغال پای ته رسیدو ته په اشارې ویلي چې د نامنیو لاملونه له منځه تللي او د لویو پروژو پلي کېدو او پانګونې ته زمینه برابره شوې ده. د پکتیا امنیتي مسؤلینو خبر ورکړی چې یو شمېر وسلې او نظامي وسایل امنیتي ځواکونو نیولي دي. د پکتیا ولایت امنیه قمندانۍ د خبر له مخې د دغه ولایت په احمد آباد ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ګڼې وسلې او مهمات کشف او ترلاسه کړي دي. د دې قمندانۍ مطبوعاتي دفتر وایي چې په دغه نیول شوي مهماتو کې 10 کلاشینکوفونه، 2000 د کلاشینکوف مرمۍ، 10 لاسي بامونه، 20 د کلاشینکوف شاجورونه او نور پوځي تجهیزات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. یاده سرچینه زیاتوي چې دغه اندازه مهمات په پټه او غیر قانوني ډول په یوه کور کې ساتل شوي وو چې د امنیتي ځواکونو د کشفي راپورونو پر اساس کشف او ترلاسه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې امنیتي ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې د کشفي عملیاتو پر مهال په لسګونه میله سپکې او درنې وسلې ترلاسه کړي دي. تاسو زموږ غږ له امت راډیو څخه اورئ. د اسلامي امارت په راتګ سره د هیواد په لرو او پرتو سیمو کې 300 روغتیایي مرکزونه جوړ شوي دي. د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې شاوخوا 390 روغتیایي مرکزونه جوړ شوي او د روغتیایي پرسونل په ګمارلو سره دغو سیمو کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو بهیر پیل شوی دی. د دغه وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې یاده برخه کې د دې وزارت د رهبرۍ په هڅو د افغانستان لرو پرتو سیمو ته د روغتیایي خدمتونو د پراختیا په موخه 11500 روغتیایي کارکوونکي نوي پر دندو ګمارل شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د ترلاسه شوي اسنادو پر بنسټ د تیرې ادارې پر مهال د هیواد نږدې 50 سلنه ځمکه د سپینې سیمې په نوم ثبت شوې وه چې خلکو ته پکې هیڅ روغتیایي خدمات نه وو وړاندې شوي.
ویل کېږي چې اوسمهال په ټول هیواد کې 4900 روغتیايي مرکزونه فعال دي او د عامه روغتیا وزارت په پام کې لري چې سږکال 6,000 نوي روغتیايي کارکوونکي وګماري ترڅو خلکو ته پر وخت معیاري روغتیايي خدمات وړاندې کړي. په کندهار کې ویجاړ شوي ښوونځي بیا رغول کېږي. د کندهار ولایت ځایي چارواکي وایي چې د هغو ښوونځیو په بیا رغولو کار روان دی چې د جګړو پر مهال ویجاړ شوي وو. د یاد ولایت د پوهنې ریاست مسؤلینو ویلي چې ښوونیز بهیر مخ پر ودې دی او سږکال زرګونه کسان له دیني او عصري زده کړو فارغ شوي دي. د کندهار ولایت د پوهنې ریاست رئیس وایي چې دوی په دې هڅه کې دي ترڅو په ښوونیز بهیر شته ستونزې له منځه یوسي. د نوموړي په خبره د راتلونکي کال لپاره ښه پلان لري او دغه راز په ښوونځیو کې به 2160 ښوونکي هم چې اړتیا لیدل کېږي زیات شي ترڅو دغه تشه هم ډکه شي. او د کورنیو خبرونو وروستی خبر دا چې په تیرو 3 میاشتو کې څه باندې 900,000 برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې په ټول هیواد کې څه باندې 900,000 برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي دي. د دغه ادارې د معلوماتو له مخې دغه شمېر پیژندپاڼې د هیواد په 60 بېلابېلو مرکزونو کې ویشل شوي دي. د راپور له مخې د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش تر ټولو لوړه شمېره په کابل ولایت کې وه چې څه باندې 131,000 کسانو ته ویشل شوي دي. دا هم له هیواده بهر څو بهرني خبرونه. په غزه کې تازه د اسرائیلو بمباریو کې 8 تنه فلسطینیان شهیدان شوي دي. د راپورونو له مخې غزې ښار ته څیرمه پر یوه پخواني روزنیز مرکز د اسرائیلو هوایي برید له امله 8 تنه فلسطینیان شهیدان شوي. دغه روزنیز ځای اوسمهال د ملګرو ملتونو د مرستو د ویش په مرکز بدل شوی و. باید وویل شي چې د تیرو 2 ورځو راهیسې د اسرائیلو د بریدونو له امله شاوخوا 8 تنه فلسطینیان شهیدان شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. پاکستان کې سیاسي ګوندونه وایي نوي پوځي عملیات د منلو نه دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په هیواد کې د حکومت ضد سیاسي ګوندونو د لومړي وزیر شهباز شریف د هغه پریکړې مخالفت کړی چې د سختدریزۍ پر ضد به نوي پوځي عملیات پیل کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو پرون یکشنبه د جون په 23مه د ملي اسمبلۍ مخې ته راټول شوي وو او پر حکومت یې نیوکې وکړې چې د نوي پوځي عملیاتو په اړه ورته د خبرو فرصت نه دی ورکړل شوی. د دې ګوند مشر وویل له دې وړاندې په هیواد کې د پوځي عملیاتو پیلېدو په اړه پارلمان کې رایه اچول کېده خو دا ځل پرته له دې چې پارلمان څه پریکړه وکړي حکومت خپله پریکړه اعلان کړې ده. د دوی په خبره د پارلمان له پریکړې پرته ورته هیڅ ډول پوځي عملیات د منلو وړ نه دي. او د بهرنیو خبرونو وروستی خبر به دا واورئ. سږکال حج مراسمو کې تر 1400 زیات حاجیان مړه شوي. د سعودي عربستان د روغتیا وزارت چارواکو رسنیو ته ویلي چې 83 سلنه مړه شوي هغه حاجیان دي چې له دوی سره رسما د حج کوونکو په توګه نه وو ثبت شوي. دغه حاجیان تر ډیره په سره لمر کې د اوږده واټن قدم وهلو له کبله مړه شوي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د مړه شویو حاجیانو څه باندې 50 سلنه د مصر هیواد اتباع دي. د معلوماتو له مخې سعودي عربستان له 14 مسافرتي شرکتونو څخه د دې لپاره جوازونه اخیستي چې یو شمېر حاجیانو ته یې په غیر رسمي ډول عربستان ته د سفر زمینه برابره کړې وه. د امت راډیو څخه دا د دې مهال کورني او بهرني خبرونه. تر بیا ښې چارې الله مو مل شه.